ال د بد اخیری روزو کې ابل ورځ یو کس راته خبره کوله چې زمونږ د علاقې یو نوجوان هلک هغه چرته په دې ګروپونو کې اکثر داسې مسلې رواني د خلکو په خپل منځ کې رواني دا واتس اپ او داسې ځونه چې راغلي دي وی هغې کې څه مسله روانه وه وی هغه هلک چې کوم دی نو چونکې دا یو کس و د هغه په هغه میسج باندې به د خندا ریکټ ورکړي بس وی هغه پلار یې بیا وروستو خبره کوله چې ما پسې هغه رنګ وکړو چې ستا دې زوی زما په میسج باندې پسې خندا کړې ده او د خندا ریکټ یې پې ورکړی دی او دا زوی چې کوم دی دا به دله زه پرېږدم نه وی ما وی چې یاره بس خبر وشم او ته زه خیر دی ګوره دا دونه مسله نه ده او مخامخ به شو خیر دی که د هغوی زه به زوی ته ووایم ته مشر یې معافي به درنه وغواړي دا وی په دغې باندې ما خو وی چې دا خبره د سړی د لاسه شو دا دونه خبره نه ده اوس ریکټ د واټس اپ څه مسله ده وی ما ته بله ورځ زوی وی چونکې د اختر مخه وه وی ما ته وی چې زه ځمه لږ دا ویښته برابروم مازدیګرې ټایم وی ما والا پیسې ورکړې وی زما زوی لاړه وی چې کله لاړه لږ ساعت پس 15-20 منټ به پکې تیر شوي نه چې ما پسې کسان راغله چې هغه زوی درله چا وویشته او هلته کې پروت دی وی زه چې لاړم نو وی دا لکه زمونږ د مسلمانانو زمونږ د پښتنو حال شو په یو ریکټ باندې چې د هغه په میسج باندې یو ریکټ ورکړه په هغې باندې یو نوجوان ماشوم چې دی هغه وویشته دا خلک دا وی په مونږ باندې براته راشي دا خلک دا وی مونږ به الله وبخي دا وی په مونږ باندې د عذابونو نه راځي دا خلک وی چې مونږ دا خلک به الله له جواب څه ورکوي د رمضان المبارک نه داسې شی جوړ کړی دی چې بس وروره رمضان دی او روژه ده او خبرې را سره مه کوو نسوار مې نه دی اچولی پلانکې کار مې نه دی کړی ډنګرې کار مې نه دی کړی لکه بس چپ شرانه او دا چل دی دومره هغه روژه چې ده دونه بدنامه کړی ده خاص کر دی پښتنو دی به په دې رمضان المبارک کې به مړیم ډېر په وړه وړه خبره به دی جګړې کوي الله بنده دا خو یو فرض چیز دی د الله یو حکم دی تا دونه بدنام کړی دی ته خو په دې باندې هم ګناهګارېږې نو دا اوس څه خبره ده چې په میسج باندې ولا معمولي غوندې ریکټ ورکړه او په هغې باندې چې دی نو اومې ماشوم چې کوم دی نو هغه هلته کې قتل کو ویشته نو زمونږ پښتانه ډېر زوال طرف ته روان دي